نظم ستاسو په اجازه. الله د قلم د قبیلې د زړه آواز دی، د پریشان د کورنۍ الوتې باز دی. ته د شعر د لیلا خوښ کړی ګل یې، ته د شعر د لیلا خوښ کړی ګل یې، ته یاد شوې د خټکو په اعجاز یې. ته د شعر د لیلا خوښ کړی ګل یې، ته یاد شوې د خټکو په اعجاز یې. او ته د مینې او خلوص مجسمه یې، ته د مینې او خلوص مجسمه یې، چې هر زړه یې خوښوي هغه انداز یې. او ستا کردار او گفتار خپلو کې یو شان دي، ستا کردار او گفتار خپلو کې یو شان دي. مبرا هستی له دغې امتیاز یې. او د خوشحال بابا لمسی یې، نر پښتون یې، د خوشحال بابا لمسی یې، نر پښتون یې. زه خو وایم د پښتو د ناوې ناز یې. د خوشحال بابا لمسی یې، نر پښتون یې. زه خو وایم د پښتو د ناوې ناز یې. او د ادب په باریکاتو ښه خبر یې، د ادب په باریکاتو ښه خبر یې. ارتقا لرئ اوس هم په پرواز یې. او هر تخلیق دی د ستاینې وړ تخلیق دی، هر تخلیق دی د ستاینې وړ تخلیق دی. ته پوهان د تصوف هم د مجاز یې. او ستا د فن ناوې به ولې ښایسته نه وي، ستا د فن ناوې به ولې ښایسته نه وي. ته یې پوهه د سینګار په هر انداز یې، ته یې پوهه د سینګار په هر انداز یې. او ستا په ځان کې ځان لږ بیله یو دنیا ده، ستا په ځان کې ځان له بیله یو دنیا ده. چې نور څوک ترې خبر نه دي هغه راز یې. او ته د فن په هر یو صنف لري عبور، ته د فن په هر یو صنف لري عبور. سرخرو ته د ادب په هر محاذ یې. او محترم اعجاز صاحب مینا دا دعا کړي، ژوندی اوسې پښتون قام لره اعزاز یې. محترم اعجاز صاحب مینا دا دعا کړي، ژوندی اوسې پښتون قام لره اعزاز یې. د قلم د قبیلې د زړه آواز یې، د پریشان د کورنۍ الوتې باز یې. د نظم عنوان دی جی لمسی د خوشحال خان. لمسی د خوشحال خان په نسب کې چې لمسی د خوشحال خان وي، په نسب کې چې لمسی د خوشحال خان وي. چې بچې د پردل خان او پریشان وي، شاعرۍ کې به یې ولې خواږه نه وي. چې په کور کې د چا داسې شاعران وي. مننه مننه. په نسب کې چې لمسی د خوشحال خان وي، په نسب کې چې لمسی د خوشحال خان وي. چې بچې د پردل خان او پریشان وي، شاعرۍ کې به یې ولې خواږه نه وي. چې په کور کې د چا داسې شاعران وي. د روزګار په باب له هم یو لوی طبیب دی، د روزګار په باب له هم یو لوی طبیب دی. چې مین د مدینې په پاک حبیب دی. د روزګار په باب له هم یو لوی طبیب دی. چې مین د مدینې په پاک حبیب دی. په صنفونو د ادب کې نعت خوښ دی.
پدې بابلا اجازه څومره خوش نصیب او د دوستانو پت پالی په دوستانه کې د دوستانو پت پالی په دوستانه کې د خپلوانو تابعدار دی خیرخانه کې د دوستانو پت پالی په دوستانه کې د خپلوانو تابعدار دی خیرخانه کې او دا عادت پکې د خپل نیکه خوشحال دی سر تلی کې ګرځوي په یارانه کې دا عادت پکې د خپل نیکه خوشحال دی سر تلی کې ګرځوي په یارانه کې او چې یارانو سره لار باندې روان وي چې یارانو سره لار باندې روان وي مسکی شونډې روڼ تندی جبین روښان وي چې یارانو سره لار باندې روان وي مسکی شونډې روڼ تندی جبین روښان وي د کینې بغض نفرت ځینې نفرت کړي لکه ګل د سپرلي هر وخت خندان او په دریو ژبو کې نادره شاعري کړي په دریو ژبو کې نادره شاعري کړي په پښتو کې په اردو په انګلیسي کړي که غزل لیکي که نظم او که نثر دې د خپلو مشرانو عکاسي کړي او چې ستایلې یې لوستونکي هر یو باب دی چې ستایلې یې لوستونکي هر یو باب دی د نعتونو یې انګلیش کې یو کتاب دی چې ستایلې یې لوستونکي هر یو باب دی د نعتونو یې انګلیش کې یو کتاب دی او پاک الله ورله ورکړی دا اعزاز دی چې لومبی کتاب نړۍ کې په حساب او په اردو کې یو بله ګلدسته ده په اردو کې یو بله ګلدسته ده چې د لا نبیه بادي په نامه ده په اردو کې یو بله ګلدسته ده چې د لا نبیه بادي په نامه ده ونې ذکرې په لوستونکي چې لولي یو نادره د نعتونو مجموعه ده او په کلام کې دا مزه نسبي ده په کلام کې دا مزه نسبي ده باسي سے په کلام کې دا مزه نسبي ده دا کیسه د خپل کور د انغري ده په کلام کې دا مزه نسبي ده دا کیسه د خپل کور د انغري ده که پریشان دی که آباد دی که اجاز دی خدای یې خټه کې اخلي شاعري ده مهرباني عباسي صاحب په شعري کې دا چې دا د غره خټک لسیر شاعران دي دا د غره خټک لسیر شاعران دي د پښتو د استادانو استادان دي دا د غره خټک لسیر شاعران دي د پښتو د استادانو استادان دي راجولی دی که نسیم دی که مغموم دی راجولی دی که نسیم دی که مغموم دی د سنگین پکې درانه درانه یاران سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی ڈاکٹر اعجاز حسن خٹک کو اتنی خوبصورت تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں ڈاکٹر اعجاز حسن خٹک سے شناسائی تو بہت پرانی ہے لیکن یہ شناسائی اور یہ تعلق مضبوط تب ہوا جب ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی رستے کے مسافر بنے انہوں نے بھی نعت کہنا شروع کی اور میں نے بھی نعت کہنا شروع کی تو ہمارا یہ سلسلہ ایک روحانی تعلق میں بدل گیا کیونکہ یہ فقیر مدینہ ہیں اور میں کنیز مدینہ ہوں ہم دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ہی زنجیر میں حلقہ زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں میری 4 کتابیں میری نعتوں کی آ چکی ہیں 5ویں کتاب آنے والی ہے تو یہ جو منظوم کلام جو ہے میں پیش کرتی ہوں جو میں نے پڑھا تھا جب ڈاکٹر اعجاز حسن کی پہلی کتاب کی رونمائی ہوئی تھی لا نبی آبادی کی خیبر میڈیکل کالج میں تو یہ اس وقت میں نے لکھا تھا
ابھی میں نے تازہ بھی لکھا ہے لیکن وہ نثر کے حوالے سے ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی آنے والی کتاب میں شامل ہوگا، تو میں نے چونکہ یہاں منظوم پڑھنا تھا تو میں پیش کرتی ہوں۔ خوب انداز سخن ہے عالمانہ آپ کا، خوب انداز سخن ہے عالمانہ آپ کا، علم کا ہر ایک طالب ہے دیوانہ آپ کا، علم کا ہر ایک طالب ہے دیوانہ آپ کا۔ اور جب ثناخوان نبی کی صف میں شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ثناخوان نبی کی صف میں شامل ہو گئے، برکتوں والا ہوا سارا گھرانہ آپ کا، برکتوں والا ہوا سارا گھرانہ آپ کا۔ اور لا نبی آبادی نے اعزاز بخشا آپ کو، لا نبی آبادی نے اعزاز بخشا آپ کو، ہو گیا ہے نام نامی جاویدانہ آپ کا، ہو گیا ہے نام نامی جاویدانہ آپ کا۔ اور نعت کہنا اس قدر آسان نہیں ہے دوستو، نعت کہنا اس قدر آسان نہیں ہے دوستو، ہاں اگر ان کا کرم ہو تو زمانہ آپ کا، ہاں اگر ان کا کرم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمانہ آپ کا۔ ہر گھڑی عشق نبی سے جام دل لبریز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر گھڑی عشق نبی سے جام دل لبریز ہے، تشنہ کاموں کو بہت ہے آستانہ آپ کا، تشنہ کاموں کو بہت ہے آستانہ آپ کا۔ اور کیا انوکھی ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انوکھی ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے، بن گیا ہے خود بخود دل میں ٹھکانہ آپ کا، بن گیا ہے خود بخود دل میں ٹھکانہ آپ کا۔ اور ان کا دامن تھام کے اعجاز کیا کیا مل گیا، ان کا دامن تھام کے اعجاز کیا کیا مل گیا، آپ ان کے ہو گئے اور زمانہ آپ کا، آپ ان کے ہو گئے ہیں اور زمانہ آپ کا۔ شکریہ جی۔ اور جب کوئی مشکل پڑے محسوس ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مشکل پڑے محسوس ہوتا ہے حضور، ہے ہمارے سر پہ دستے غائبانہ آپ کا، ہے ہمارے سر پہ دستے غائبانہ آپ کا۔ جب کوئی مشکل پڑے محسوس ہوتا ہے حضور، ہے ہمارے سر پہ دستے غائبانہ آپ کا۔ اور ان کا دامن تھام کے اعجاز کیا کیا مل گیا، آپ ان کے ہو گئے ہیں اور زمانہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔